سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت وایي چې د امریکا لخوا د باګرام اډه نیول یو خیال دی. د افغانستان اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد د باګرام هوایي اډې د واک نیولو په اړه د امریکا ولسمشر ټرمپ څرګندونې یو خیال بللی دی. ښاغلي مجاهد هم دغه راز د ټرمپ دغه ادعا رد کړې ده چې باګرام اډه د اوس د چین په واک کې وي. نوموړی وایي باګرام اډه د افغانستان په واک کې ده. داسې هیڅ هوکړه نشته چې د هغې پر اساس د امریکا یا چین ته ورکړل شي. نوموړي د ایکس په یو بحث کې ویلي چې د امریکا لخوا د باګرام اډه بیرته نیول یو خوب او خیال دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ بار بار ادعا کړې چې که چیرې دی ولسمشر وای نو له افغانستان څخه امریکایي عسکر ایستل، خو باګرام اډه یې نه پرېښوده او وایي چې اوس د دوی د سرسخت مخالف چین په واک کې ده. وروستی خبر دا چې پاکستان وایي که د 100,000 افغان کډوالو د بیا میشتېدو بهیر وځنډېږي له پاکستان څخه به وشړل شي. پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې که افغان کډوالو د بیا میشتېدو بهیر په کوربه هیوادونو کې چټک نشي نو دغه کسان به له پاکستان څخه وایستل شي. د 2021 کال تر سیاسي بدلونونو وروسته لسګونه زره افغانان پاکستان ته کډه شول او ډیری یې د امریکا د بیا میشتېدو پروګرام له لارې تایید شوي دي. خو تېره میاشت د امریکا ولسمشر ټرمپ د کډوالو د منلو پروګرام ودراوه او اوس شاوخوا 100,000 افغان کډوال په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.